لومبه خو د دې خلکو په شعور ماتم پکار دی. شاعره ستا د ذهن په دې نور ماتم پکار دی. د کله نه درکړی تا ته خدای دغه اختیار دی چې دا سړی کافر دی، دا مرتد، دا ګنهګار دی. د ځان تپوس دې کړی چې ته څومره مسلمان یې. ستا دغه عمره سوچ دی په یو خول کې بندیواني، کردار او په گفتار کې په انګریز پسې رواني. زما د جواب نه ته کمقل نادانی. اسلام د تشدد او نه د جبر ظلم دین دی. اسلام خو محبت دی، ژوند دی، مینه د آئین دی. نه ما په یو غزل څوک راویستی شي د اسلام نه، نه ته په یو کلام ولی الله پیرانی پیر شوي. اسلام خو د نفرت او تعصب نه پاک قانون دی. څه خیال دې شته زما نه زیات خو ته هم ګندګیر شوي. زه داسې شهرت نه غواړم چې خدای پکې ناراض وي. زه داسې شهرت نه غواړم چې خدای پکې ناراض وي. شهرت خو ستا پکارو او په ما درته حاصل شو. ما څه ویلي او تاسو ترنه څه مطلب اخذ کړو. ما څه ویلي او تاسو ترنه څه مطلب اخذ کړو. راځه چې دواړه کینو چې اوس کوم سړی جاهل شو. ما ویلي چې جنت خو لوی مقام لري نادانه، د حورو نه بغیر هم احترام لري نادانه. زما زړه کې قدر دی نو ځکه خو زه وایم چې نه ګورې صاحبه امریکا نه د جنت دی. جنت کې خو بلا خبرې نورې هم کیدی شي، د جام او د هوس مظاهره نه ده، جنت دی.